تازه خبر د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي د طالبانو پر ضد راودانګل. بسم الله محمدي وایي افغانستان به د طالبانو له شر څخه خلاصوو. په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنۍ په درېیمه ورځ د ولسمشر اشرف غني د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي له طالبانو سره په یو میز نه کیني او پر وړاندې به یې جنګیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي طالبان د زرګونه بېګناه ملکي او نظامي سرتیرو وژونکي دي او دومره بې وجدانه نه دی چې له طالبانو حمایت اعلان کړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبان به د تل لپاره پر افغانستان حکومت ونه شي کولی او په وینا یې د دغو ترهګرو له شره به افغانستان خلاص کړي. وسلوال طالبان 3 ورځې وړاندې له بې کوم نښتې پر کابل ولکه ټینګه کړله او د ولسمشر غني په مشرۍ د حکومت سلګونه چارواکي له هیواد څخه بهر وتلي دي. په ورته مهال د جرمني صدر اعظم د طالبانو له لوري د افغانستان نیول تاریخ ډراماتیک او وحشتناک وبلل. دی وویل دا د میلیونونو افغانانو لپاره چې نسبتاً آزاده ټولنه غواړي یو وحشتناک انکشاف دی. دی همداراز وویل حکومت په دې تمرکز لري چې جرمني اتباع او هغه افغانان چې له افغانستانه وباسي چې د جرمني له حکومت او پوځ سره کار کړی دی. دی دا هم وویل چې د کابل ګډوډ حالات د خروج عملیات خورا ستونزمن کړي دي. د جرمني صدر اعظم یادونه وکړه چې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د افغانستان د وضعیت په اړه په تماس کې ده او د اروپایي شورا یو ځانګړې غونډه ښایي جوړه شي. نن ټاکل شوي چې حامد کرزی، عبدالله او ګلبدین حکمتیار دوحې ته ولاړ شي او هلته به د طالبانو سره د افغانستان راتلونکي جوړېدونکي نظام په اړه سره بحث وکړي. دغه راز د طالبانو لوړپوړي غړي امیر خان متقي بیګا، عبدالله او حامد کرزي سره لیدنې کاته کړي دي خو د لیدنې جزئیات نه دي خپاره شوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.